چې کله د دې کائناتو نه د الله نوم ختم شو، ذکر ختم شو، دا کائنات به مړه شي او بیا به تس نس شي، ارس ختم. په ترمذی شریف کې په دې دویم جلد کې یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر سوچ په مخ د ځمکه د الله نوم اخیستی شي، قیامت به نه راځي. قیامت سره دا کائنات مړه شي، ختم شي. قیامت چې راشي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي دا نور او سپومې او ځمکې او غرونه به داسې ټوکړي والوځي کالعهن المنفوش، لکه وړی چې هوا راشي او د دې مالوچو دا وړی اوچته کړي او داسې خوره وری کړي. او قیامت چې راشي غرونه به ټوکړي ټوکړي شي، ځمکه به ټوکړي ټوکړي شي، اسمانونه به ټوکړي ټوکړي شي. اذا الشمس کوورت، دا نور او سپومې او دا ستوري، اذا النجوم منکدرت، دا به خړ چې رڼا به ختمه شي او داسې به راتاو شي لکه سړی چې دا پټکې راتاوی. کائنات به مړه شي، ختم به شي. دا به کله مري دا کائنات چې د الله نوم ختم شي. پته ولګېده چې د الله دا نوم د دې کائنات روح دی، تر څو چې د الله نوم اخیستی کېږي کائنات به جمدی وي. الله نوم ختم شو، کائنات مړه شو. یو کور کې چې د الله ذکر کېږي او د الله نوم اخیستی شي، کور جمدی دی. او چې د دې کور نه د خدای نوم ختم شو، دا کور د خدای په نزد مړ دی. په مړي څوک پروا نه ساتي، په دې کور خدای هېڅ پروا نه ساتي. او رسول الله مبارک فرمائی مثل الذي يذكر الله، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. خپل حضور پاک فرمائی زه نوې ما کمثل الحي والمیت، چې څوک الله یادوي د مثال د جمدي دی، ولی روح پکې دی. او چې څوک الله نه یادوي مثال یې د مړي دی. کما جبه چې الله یادوي، لا اله الا الله وي، سبحان الله وي، الحمدلله وي او قرآن وي، دا ټول ذکرونه دي. دا جبه جم دی، دا انسان جم دی، په ده به د خدای رحم راځي، د خدای فضل به راځي. او کما جبه چې د خدای په ذکر نه چلیږي، د الله نوم نه اخلي او د الله صفات نه اخلي، د خدای په نزد ظاهر کې خو جم دی، خو د خدای په نزد دی روحاني طور مړ دی، په د خدای هېڅ پروا نه ساتي. ډېر خلک لګیا دي چې د زړه اطمینان نشته، سکون نشته، پریشانی ده او غمونه دي. هر سړی دا فریاد کوي، یاره جي خوب نه راځي، د ټینشن د لاسه ګولی خورم، یاره جي ټوله ورځ پریشان یم، هلکه سمال نه هر څه ټیک ټاک دی، بس پته نشته خو پریشان یم، غمونه دي، فکرونه دي، پریشانۍ دي. نو تب ولې د الله د قرآن نه منې؟ تا ځان ولې مړ کړی دی؟ الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. د خدای قرآن راوله، ذکر د خدای قرآن ته ووایه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. د الله قرآن راوله، تلاوت وکړه که نه؟ ولې د خدای قرآن ته کم بخته شا کړی دی؟ سار چې پاسې تر ماسخوتنه پورې صرف دنیا ده او د دنیا منډې دي. دنیا خو نه پاتې را قبر له ځې، آخرت له به ځې. ولې ځان په پریشانۍ کې دی چولې؟ دنیا ګټه، دکانداري کوه، نوکري کوه، ځمکې کرا او تجارت کوه. دا ما تاسو ته مخکې ویلې دی، له څوک نه منې کېږي. دا صحابو کړي دي که نه؟ صحابو زمیندارۍ نه دي کړې، کجورو باغونه نو صحابو تجارتونه نه دي کړې. امام ابو حنیفه څومره لوی سړی، خپله تجارت یې کړی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه تجارت نه دی کړی. هغه زمانه کې نوکرۍ کړي دي، اوس هم خلک نوکرۍ کوي. هغه زمانه کې وخانو ښه قیمتي اسونه، اوس موټرې دي او موټر سیکلې دي. دا خو د دنیا رواج دی، دې نه بغیر خو ژوند نه تېري. خدای ورسره مه هېروه. سهار چې پاسې مهرباني وکړه چې دنیا پسې منډه وې، لږې تسبیح والا لا یاد که که نه، خدای نیکبخته. لږ جماعت کې کېنه، قرآن راواله، د خدای تلاوت وکړه که نه، یو 10 منټه ورکړه. 24 ګنټې بچو له او ځان له ورکړه، یو 10 منټه خدای له ورکړه، قرآن راواله. نه درځي لا اله الا الله وایه. افضل الذکر لا اله الا الله، افضل الذکر لا اله الا الله. ده ووایه سبحان الله وایه، الحمدلله وایه،
اللہ اکبر وایا سبحان اللہ و بحمده وایا سبحان اللہ العظیم پا خدای قسم ارسا با خدای درکی تا دا ځان د خدای نه د ځان یو طرف ته کړی دی الله در باندې څه کوي تا د خدای ذکر پرېښی دی الله در باندې څه کوي کوه پریشاني الله په خپله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب په خدای چې څوک ذکر کوي احادیثو کې راځي د زړه اطمینان به چې نه کوي خفه به چې څوک ذکر کوي خوشحالي به چې نه کوي غمونه به چې څوک ذکر کوي زړه به مضبوطي وجود به مضبوطی چې ذکر نه کوي زړه به هم کمزوري وجود به هم کمزوري چې څوک د الله پاک ذکر کوي الله ته به نږدې وي چې نه کوي الله نه به لري چې څوک د الله ذکر کوي الله سره به خوښي الله به دې خوښوي او چې ذکر نه کوي د الله سره خوښي نشته د الله د سره خوښي نشته او بله یې موره چې ذکر کوي په مال کې به دې برکت وي دکانداری کې به دې برکتي ځمکه او تجارت کې به دې برکتي چې نه کې په دکانداری کې او په زراعت کې او په ځمکه او په تجارت کې او په نوکرۍ کې او تنخواه کې ډېرو برکت نشته شیطان مونږ په مخه اخیستی پوټې ته خدای ذکر ته نه پرېږدي ټوله ورځ خلکو سره ټچ موبایل دی خدای یېر هلکه تسبیح لاس کې والا الله یاد کا ستا د مال به خدای حفاظت کوي ستا د مال شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه زمانه کې چې د مغولو بادشاهي وه خاندان مغلیه په ټول پاکستان بنگلادیش هندوستان دا ټول یو ملکو په دې د مغولو خاندان مغلیه ډېر عمر حکومت تیر شوی دی جابران خلک اکبر بادشاه بابر او بل جهانگیر او دا ټول تیر شوی دی د مغولو بادشاهان په دې ټول هندوستان حکومت کړی شاه ولی الله رحمت الله علیه په منبر ناسته و هغه ځای نه آواز وکړو وی ای د مغولو بادشاهانو واورئ ای د مغولو بادشاهانو واورئ ماله چې الله زما په سینه کې او په زړه کې کوم نعمت را کړی دی په خدای قسم د مغولو بادشاهانو که ستاسو دغه بادشاهي شته ماله چې الله په زړه کې کم شی را کړی دی ای د مغولو بادشاهي قسم په خدای که ستاسو بادشاهۍ ته پس خیږم ستاسو بادشاهۍ ته مې پړه کې دومره سوچ نه راځي وی حضرت دا څه شی دی چې ستا پړه کې پروت دی او د مغولو بادشاهي خو لویه بادشاهي ده هغې ته نه پس خیږي وی د الله ذکر پړه کې مې الله ایښودی دی بس حضرت عبدالواحد قریشی لوی سړی تیر شوی الله نه سوال وکوي خدایا یو درخواست ته کوم چې جنت کې زما کومه ښځی د دنیا والا حورې نه لږه به یې راته ونښی اوده شو الله ورته په خوب کې یو فرشته راولېږله وی فلانکې ښځه په فلانکي کلي کې دا به ستا د جنت ښځی خوب یې ولید خوب مبشر دی دې سره بشارت راځي او نیک خوب ما بلو طالبانو ته مو رسول الله مبارک ته شپږ میاشتې د نبوت نه مخکې به خوبونه لیدل مبشرات ورته ویلې شوي او شرعي دلیل نه دی شرعي دلیل نه دی د زړه اطمینان ورسره راځي د هغه کلم ته یاد کا هغه نوم یم خوب کې یاد او هغه علاقې ته لاړ چې تپوس یې وکړو پلانکې ښځه دلته څوک شته یو بل نه تپوس کوي یو توره وینځه ده شپونکې ده اخ خدایا چې دی لاړو کوم ځای ده ستر باک نه کوي او ځکه دا وینځې په هغه زمانه کې دا وینځو به ستر نه کو شریعت کې وینځو له ستر نو د مخ دا ستر د لاسونو ستر لاندې د خپو ستر دا ولا نو زه سر ستر د سټ نه مری میمونه نومې میمونه چې ورله دې ورغې ګړې چیلی سروله چا وینځه وه غریبه او تکه توره بدنما وه ناسته ده ښه مزیدار په یو ځای کې یو جونګړه کې ولاړه ده او د خدای منځ کوي او ګړې چیلی بار سریږي او شرمخان ورسره یو ځای ګرځي شرمخ خو د ګړو چیلو دشمن دی هغه که ګړه چیلی نه مخوري نو حمله پې وکړي چیر پارې کې پرېږدي په بله ورشي بله چیر پار کې پرېږدي په بله ورشي بله چیر پار کې
لازم نه چې وی خوري او بیا په بله ورځي خو چې یو شر مخته ور پرېښود په سلو ګړو چیلو کې په یو 10 منټه کې ټولې مړې کړي چیر پارې کړي شرمخان او زمري ورسره یو ځای لګیا دي لوبې کوي ګړو چیلو سره د حیران شو خدایا دا څه مسله نه دا څه لوبه ده شرمخان او زمرو ته ګورو ګړو چیلو سره لوبو منډو ته ګوره چې راغې هغه میمونې مونځ کو سلام یې وګرځو وی میمونې دا ګړې چیلې ستا دي وی یو څنګه بېغمه مونځ کې او ګړو چیلو سره د شرمخان منډه وي د کله نه ستا د ګړو چیلو سره د شرمخانو جوړه راغلې ده هغې نه پېژن خو هم د کشف خاونده وه وی عبدالواحده د هغه وخت نه د شرمخانو او زما د ګړو چیلو جوړه راغلې ده چې د کم وخت نه زما الله سره جوړه راغلې ده خیر و خلاص دا زندگی ده دا جون دی بس مون خدای ته شا کړو د الله نه ګیلې کوو مونږ خدای ته شا کړو مونږ وایو بیماران دي مونږ خدای ته شا کړو مونږ وایو پریشانی ده هلکه په دې خو ټول مونږ پویو مونږ مسلمانان یو چې پریشانی او غم او خوشحالي او سکون او تکلیفونه او بیماری د الله په لاس کې ولې الله ته شا کې الله ته مخ کا الله ته ذکر وکړه په خدای مې د قسمي حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي کان حدیث ته کان رسول الله صلی الله عائشہ صدیقہ وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه کله چې به یو تکلیف او غم پریشانی پراله هیبت سره به لاړو مونږ به مونږ سره الله یاد شي ذکر یوازې دا نه چې ته لا اله الا الله وایي ما خو درته وي هر هغه څیز چې ته پې الله ته توجه پیدا کې هر هغه څیز چې ته پې د الله پاک د رحم توجه ځان ته پیدا کې هر هغه څیز چې ته پې الله ځان ته را یادې ذکر تلاوت شو قرآن شریف نه ښه ذکر بل کم دی لا اله الا الله شو منځ شو منځ واستعینوا بالصبر والصلاة عائشہ وی حضور پاک ته تکلیف راغی او منډه به راغی او په مانځه او هیبت سره به راغی او نیت پې وتړ الله ته د تکلیف پریشانی الله راوړي ودرېږه الله ته په خپله به لرو د دنیا ازمایش دی راځي موږ په زور لرکو موږ په پیسو لرکو په خدای که په پیسو په زور یې لرکې په خدای که په ټوپک او په کوته کې لرکې چې لرکې الله ته به رجوع کې د الله رجوع څه ده ذکر الله دا الله پاک ذکر الله پاک یادول او د یو الله د نوم قیمت په خدای کې دا شته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا طالبانو ته بل زموي او دا حدیث مشهور دی په حدیث ته بتاقی وی د قیامت پر یو سړی وي